السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم وروره، دا پوښتنه دا کړې ده چې د کورونو کې کباړیان ماشومان ګرځي او ویښتان اخلي، په هغې لوښي ورکوي، یا دا څنګه دي؟ دا په شریعت کې ناروا دي. څنګه چې د آزاد او د اصیل انسان وجود نشي خرڅولی، داسې د ده آزاد د وجود حصې دا هم نشي خرڅولی. او ویښتان خرڅول یا نوکان خرڅول د انسانانو دا ناروا دي. دغه چې دا ضرورت را پیدا شي د یو انسان وینه بل انسان ته ورکولی شي، دا د ډېر سخت ضرورت په وجه باندې علماو روا ګرځولي دي. یا مثلا د یو انسان نه ګرده اخیستلی شي بل انسان ته اچولی شي، دا په وخت د ضرورت کې دي، دا اشد ضرورت دی، دې بله لار نشته او په دې د انسان وجود بچ کېږي. چونکې دا ویښتان خرڅول یا دا کباړیان چې اخلي اخیستلو والا هم ناروا کوي او خرڅولو والا هم ناروا کوي. روانې دي.